هند کې د سختې ګرمۍ له کبله د مړه شویو کسانو شمېر 180 ته ورسېدو. د هند په شمال کې د وګړو د شمېر له کبله تر ټولو سترو ایالتونو کې سختې ګرمۍ څه باندې 180 تنه مړه کړي. چارواکو ویلي دي چې د ګرمۍ له کبله په روغتونونو کې د ناروغانو لپاره کافي ځای نشته. د روغتونونو مردخانې ډکې شوي او په ځینو ځایونو کې د برېښنا چارې هم ګډوډې شوي. چارواکي وایي په ځینو روغتونونو کې مامورین د ناروغانو لپاره د کتابونو څخه د پکې په ډول کار اخلي. د اترا پردیش په ایالت کې د سې شنبې تر ورځې د ګرمۍ څخه پیدا شویو ناروغیو له کبله لږ تر لږه 119 تنه مړه شوي او په ګاونډي ایالت بحیرا کې بیا 40 تنه مړه شوي دي. روغتیایي چارواکو او سیمه ییزو مطبوعاتو دا مرګ ژوبله تایید کړې ده. په دې ایالتونو کې ځینو کسانو ویلي ګرمي دومره شدیده ده چې تر لمره ځان ته وروسته خلک له ویرې له خپلو